د ملا هیبت الله او احمد شارع پرتله یو ترهګر هیواد انزوا او بل له نړۍ سره وصل کړ. د دغو دواړو په اړه د افغانانو بیلابیل غبرګونونه بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ د مشر او د سوریې د لنډمهاله واکمنۍ ولسمشر ترمنځ د افغانانو په منځ کې د بیلابیلو بحثونو او څرګندونو لړۍ دوام لري. په ټولنیزو رسنیو کې روان بحثونه د دې دواړو څیرو پر سیاستونو، کړنو او نړیوالو اړیکو تمرکز کوي. له نړیوالو سره د احمد شارع اړیکې د ځینو افغانانو نیز دا دی چې احمد شارع په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د خپلو خبرو له لارې یې د نړیوالو پر وړاندې یو مثبت انځور وړاندې کړی دی. افغان خبریال ولي اریان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي یو ترهګر خپل هیواد له نړۍ سره ونښلاوه او بل ترهګر د افغانستان په څیر هیواد تیاره انزوا ته یوړ. د راز محمد شیرزاد په نوم د ټولنیزو چارو یو بل فعال د سوریې د لنډمهاله واکمنۍ ولسمشر د سیاستونو ملاتړ کړی او د دغه هیواد د بندیزونو پر وړاندې د شرعه چټکه مبارزه یې ستایلې ده. هغه لیکلي دي که څه هم موږ د سعودي عربستان او قطر پر میلمه پالنې او تشریفاتو نیوکه وکړه، خو د سوریې د ولسمشر د سیاستونو پر وړاندې زموږ ملاتړ باید ځواکمن وي. د اسلامي امارت او نړیوالو اړیکې د اسلامي امارت د واکمنۍ د مشر په اړه د یو شمېر افغانانو څرګندونې جالبې دي. د ګلبدین حکمتیار زوی د اسلامي امارت د واکمنۍ د مشر پر سیاستونو نیوکې کړي او ډیروي چې د افغانستان نړیوال شناخت له هغې لارې شونی دی چې د اسلامي اصولو او د ارزښتونو په ډانچه کې له نړیوالو سره تعامل وشي. د هغه په وینا نوموړې واکمني باید پر هغو اصولو ټینګار وکړي چې د افغانستان په ګټه وي، نه دا چې یوازې د سیاسي فشار لاندې هوکړې ترسره کړي. ډیر افغانان د یادې واکمنۍ پر سیاستونو په ځانګړې توګه د نړیوالو اړیکو او د دغې واکمنۍ د رسمیت پیژندنې په برخه کې بې باوره ښکاري. هغوی ټینګار کوي چې اسلامي امارت باید د هیواد د وګړو د ګټو لپاره کار وکړي او له بهرنیو فشارونو سره په هوښیارۍ چلند وکړي. د اسلامي امارت د واکمنۍ د ټولنیزو رسنیو فعال رحیم سکندر لیکلي نوموړې واکمني باید خپل اصول وساتي او د اسلامي نړۍ پر ارزښتونو ټینګار وکړي، ځکه چې د افغانانو لپاره د خپلو اصولو پر بنسټ ژوند کول اړین دي. په ټولنیزو رسنیو کې دغو څرګندونو وروسته تر هغې زور واخیست چې تیره ورځ د امریکا ولسمشر په ریاض کې اعلان وکړ چې د سعودي عربستان له ولیعهد او د ترکیې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته پر سوریې بندیزونه ختموي. د دې ترڅنګ ډونالډ ټرمپ قطر ته له یون مخکې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سوریې د لنډمهاله واکمنۍ له مشر سره ولیدل. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.